سلام ګرانو محترمو لیدونکو، خدای دې وکړي چې روغ به یاست او دا درس د پایه پورې وګورئ. د نن ورځې د درس موضوع لرو ich gehe، یعنې زه ځم. دلته ځینې جملې لرو چې هماغه ناتکمیله جملې دي او څرنګه یې په مناسبو کلمو سره هماغه جمله په درست او صحیح شکل سره تکمیل کولی شو. نو راځو دلته شروع کوو تر څو پورې هماغه درس چې د نن ورځې په نظر کې نیول شوی ده پای ته ورسوو. لومړی دلته لرو gehe in die Schule، یعنې زه ښوونځي یا مکتب ته ځم. ich gehe in die Schule، زه ښوونځي یا مکتب ته ځم. دویم بیا لرو ich gehe in den Urlaub، یعنې زه په رخصتي ځم یا رخصتي ته ځم. بیا لرو ich gehe Restaurant، یعنې رستورانت ته ځم. نو دلته به څه کارول کېږي؟ ساده ډول سره ich gehe ins Restaurant، زه رستورانت ته ځم. بیا لرو ich gehe Hause ده، نو ich gehe nach Hause، زه یعنې کور ته ځم. nach. بیا لرو ich gehe، دلته به څه کارول کېږي؟ in den Park، ich gehe in den Park، زه پارک ته ځم. بیا لرو ich gehe in Bett، یعنې زه بیت یا بسترې ته ځم. بیا لرو ich gehe auf die Toilette، یعنې زه ټویلټ ته ځم. ich gehe auf die Toilette. بیا لرو ich gehe in die Küche، یعنې اشپزخانې ته ځم. ich gehe in die Küche. همدارنګه په بله جمله کې لرو کول کېږي. نو دلته به څه کاروو؟ ich gehe an den See، صحیح. بیا لرو ich gehe in den Garten، ich gehe in den Garten، زه باغ ته ځم، garten ته ځم. بیا لرو ich gehe in صحیح. بیا لرو ich gehe auto موټر ته ورکوي auto. ich gehe zum Auto، یعنې auto موټر ته ځم. بله جمله کې لرو ich gehe ins Kino سینما ته ورکوي. ich gehe ins Kino، یعنې زه سینما ته ځم. او اخرنۍ جمله لرو ich gehe Oma، دا به تاسو کورنۍ دنده وي. تاسو کولی شئ دا په کمنټ باکس کې ولیکئ، صحیح ځواب یې زه درته ځواب درکوم. او په پای کې درسره دا چینل تعقیب او سبسکرایب کړئ. نو تر بیا درس پورې ښه وختونه. الله مو مل شه.